اسلامی اقتصاد. درنو اوریدونکو، ستاسو پام راړو د نعمانیه مدرسې او د دارالافتاء د مسؤل د الحاج مفتی جان محمد صاحب د اسلامی اقتصاد وخبرونې ته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، صدق الله العلي العظيم. قدرمنو اوریدونکو، یو ځل بیا و تاسو ته د اسلامي اقتصاد د خبرونې له لارې ښه راغلاست درته وایو. الله رب العزت دې وکړي چې تاسو به د تېرو خپرونو څخه په خپل ژوند کې د خپل کاروبار ځینې هغه مسایل زده کړي وي چې تاسو په کاروبار کې ترقي او پرمختګ راولي، او ځینې هغه مسایل به تاسو ترلاسه کړي وي چې هغه ستاسو په ژوند کې د هر اړخیزه کاروبار لپاره مفید وي. په تېره خپرونه کې د مضاربت ثبوت په قرآني آیاتو او په حدیث سره او د ټول امت په اجماع سره ثابت سو، او تاسو ته وویل سو چې مضاربت دا داسې یو معامله ده چې روا معامله ده، او داسې یو کار دی چې جایز کار دی. په دغه کار باندې الله رب العزت د انسانانو په کاروبار کې ترقي راولي. نن غواړو چې د مضاربت ارکان یا د مضاربت د صحیح کېدو لپاره چې کوم شرطونه لیکل سوي دي زموږ د حنفي مذهب فقهاو لیکلي دي، هغه ستاسو به درانه خدمت ته پیش کړو. کله انسان ودې ته حیران وي چې مضاربت په کومو شرایطو صحیح کېږي، کله بیا ودې ته حیران وي چې کوم شرایط د فساد دي، په کومو شرایطو بیا فاسدېږي، کله بیا نور مشکلات د مضاربت په باره کې ورته پیښېږي. نو د دغه ټولو مشکلاتو د حل لپاره به د نن په خپرونه کې و تاسو ګرانو اورېدونکو ته د مضاربت شرطونه او یا د مضاربت رکنونه ووایو. تاسو دا خبره معلومه ده لکه څنګه چې نور معاملات او نور کاروبارونه چې انسانان سره کوي یو د بل ایجاب او قبول غواړي. کله یو انسان خریداري کوي، شی رانیسي، ورته وایي چې دغه جنس په دومره پیسو باندې راکه، هغه مشتری پیسې ورکوي او بائع خرڅونکی هغه جنس ورکوي. لہذا یو د بل ایجاب او قبول سره وکي، یو شی زندانیسي، اول ځینې قبلوي، اول بیا ورکوي. لکه څنګه چې په نورو معاملاتو کې دغه دوه شیان ضروري دي او لازمي دي چې یو طرف څخه ایجاب او ورکړه او د بل طرف څخه قبلېدل د ځان لپاره، همداسې په مضاربت کې هم دغه دوه شیان ضروري دي چې ایجاب او قبول دی. یا خو هغه کس چې پیسې ورکوي، هغه کس ته یا هغه نفر ته چې پیسې ځینې اخلي، دواړه به یو د بل دا سره وایي چې ما دغه پیسې درکړلې، په دې به ته کاروبار کوې، او دغه پیسې به هغه څوک چې ورکول کېږي دا ورته وایي چې ما در څخه واخیستلې، زه په دې کار کوم. په دې کې دغه خبره چې یو څوک یې ضروري بولي چې دا پیسې په مضاربت درکومه، دغه هم صحیح خبره ده چې کله په دغه معامله کې د دواړو طرفین څخه د مضاربت لفظ ذکر سي چې دغه پیسې زه وتا ته په مضاربت درکوم، او یا بل نوم واخلي هغه داسې نوم چې د هغه څخه مضاربت فهمول کېږي، او داسې الفاظ وي چې هغه د مضاربت لپاره استعمالیږي، یا داسې یو جمله وي چې هغه څخه د مضاربت عام مفهوم ښکاره کېږي. په دغسې الفاظو باندې هم مضاربت صحیح کېږي. لکه یو سړی چې وایي دا مال دی، دغه مال دی په دې کې چې الله رب العزت کومه ګټه واچوله، د هغه نیمایي یا درېیمه یو بله داسې مقرره حصه به وي، زه تا ته درکوم. دا هم د مضاربت د صحیح کېدو لپاره یو جمله ده. اوس نو هغه کس یا هغه نفر چې نورو انسانانو ته مال ورکوي، بل چاته مال په مضاربت باندې ورکوي، دغه مالک ته رب المال ویل کېږي. د مال خاوند یا مالک یا صاحب المال، د مال خاوند او مالک. کوم چاته چې مضاربت باندې پیسې ورکول کېږي هغه ته مضارب ویل کېږي،
یعنی دغه څوک چې مالک پیسې ورکړي دي دا په مضاربت ورچلوي دغه ته مضارب ویل کیږي. او کومې پیسې چې د مالک له طرفه څخه و د مزدور یا مضارب ته ورکول سوي وي دې ته رأس المال ویل کیږي، یعنی هغه سرمایه چې د مالک له طرفه څخه و بل نفر ته ورکول سول. او د دغې سرمایې څخه یا د رأس المال څخه چې کومه ګټه لاسته راځي دې ته نفع یا ربح ویل کیږي، چې دا 4 اصطلاحات دي چې په مضاربت کې استعمالیږي. دا خو د مضاربت د رکنو په باره کې څه خبره وه. اوس به راسو دې ته چې مضاربت په کومو شرطو باندې صحیح کېدلی سي. ځینې شرطونه چې کله انسانان کار سره کوي د دواړو فریقو د دواړو ډلو له طرفه څخه وي، ځینې بیا د سرمایې څخه وي، ځینې شرطونه بیا د سرمایې پورې اړ لري، ځینې شرطونه د جانبینو پورې اړ لري، یعنی مالک او هغه مزدور چې پیسې ورکول کیږي، او ځینې شرطونه بیا د هغه ګټ سره تړاو لري. نو لکه څنګه چې شرطونه د ګټې او د دواړو طرفینو او یا د سرمایې سره تړاو لري، همدا شی دی چې کله کله ډیر کسان هم کولای شي چې یو نفر ته په مضاربت باندې پیسې ورکړي. مثلا 5 کس سره جمع سوله، پیسې سره جمع کړلې، یو ځای کړلې، یو نفر ته د مضاربت لپاره ورکړلې، دا هم کېدلی شي. او دا هم کېدلی شي چې کله یو نفر وي ډیرو کسانو ته په مضاربت باندې پیسې ورکړي، چې مضارب یا هغه څوک چې مزدور دی خواري کاږي پیسې نه لري د اوږه ده هغه ډیر سي. نو یو طرف ته کچېرې مالکان ډیر سي مضارب یې وي دا هم جواز لري، او کبل طرف ته مضارب یا کسان چې مزدوران دي هغه ډیر سي او سرمایه‌دار یې مالک یا دغه سرمایې خاوند یې وي دا هم کېدلی سي. نو را بس اوس هغو شرطو ته چې هغه د مضاربت د صحیحوالي لپاره یا د مضاربت د صحیح معاملې ترسره کولو لپاره ضروري دي، هغه شرطونه بس تاسو په خدمت ته پیش کړو. اول شرط دا دی په دغه معامله یا دغه مضاربت په کار کې به دواړه فریقه دغه صلاحیت لري چې هغه یو د بل وکیل سره جوړ کړي، یا دا صلاحیت په لري چې بل نفر وکیل جوړ کړي او خپل به هم وکیل کېدلی شي. ځکه نو مسلمان او د غیر مسلم تر مابینځ یا کوم سړی چې کافر دی د مسلمان او غیر مسلمان تر مابینځ هم مضاربت کېدلی شي، ځکه چې یو د بله دوی د وکیل کېدو صلاحیت سره لري. نو اول شرط یې دا سو چې په طرفینو کې په جانبینو کې مالک یا مضارب مزدور دا به یو د بله د وکیل جوړېدلو صلاحیت په ځان کې لري او وکیل به جوړېدلی شي، بل څوک به هم وکیل جوړولی شي. دوهم شرط مالک یا رب المال چې د مضاربت لپاره کوم مال ورکوي، لکه څنګه چې تر مخه وویل سول هغه ته رأس المال ویل کیږي یا سرمایه ویل کیږي. هغه سرمایه که چیرې د نغدو پیسو په شکل وي او د سرو زرو په شکل وي، د سپینو زرو په شکل وي، یا د بل سامان په شکل کې وي، یا داسې یو شی وي چې هغه منقوله شی وي د یو ځای څخه بل ځای ته انتقال کېدلی شي، یا غیر منقوله وي د یو ځای څخه بل ځای ته انتقال نشي کېدلی، لکه جایداد دی، مځکه د تعمیر دی، دکان دی. نو لکه څنګه چې نغدي پیسې د مضاربت لپاره صحیح کېدلی شي، همداسې دا نور شیان هم په مضاربت باندې ورکول کېدلی شي. البته په دې کې څه خبره د امام ابو حنیفه، امام ابو یوسف رحمهم الله تعالی او د امام محمد رحمهم الله تعالی تر مابین شته. امام محمد رحمه الله تعالی دا فرمایي چې دغه ټول شیان د مضاربت لپاره انسان ورکولی شي او په دا ټول شیان باندې مضاربت صحیح کېدلی شي، او پر هغه باندې فتوا هم ده. تاسو دا فتوا کتلی شئ، هندیه ده، 284 صفحه 4 ټوک دی. خو دا خبره باید په یاد ولرو که چیرې پیسې وي، نغدي پیسې وي، په هغه باندې خو مضاربت بلا شک او شبهې روا دی. او د دې څخه چې که چیرې ماسې وه، نور شیان وه، لکه څنګه چې مو در مخ وویل جایداد و، موټر و او داسې نور شیان وه، نو په هغه صورت کې کېدلی شي ښه طریقه یې دا ده چې مضارب ته دغه مالک سامان ورکړي او دا ورته وایي چې دا په پیسو باندې خرڅ کړه او په دې باندې مضاربت وکړه، نو دا صورت جائز دی. دریم شرط د مضاربت د صحیح کېدو لپاره هغه دا دی چې په مضاربت کې باید اصلي سرمایه معلومه او متعینه وي، تر څو وروسته د مالک او د مضارب تر مابین جنجال را نه شي. هغه د دوی خوښه ده که چیرې په ژبه باندې ټاکي معلوموي یا په اشاره سره متعینوي ټاکي، که په اشاره سره د سرمایه ټاکل او یا په خبرو سره ټاکل. خو که چیرې بیا هم د دغه څخه وروسته د سرمایې یا د نغدو پیسو چې مالک و مضارب ته ورکړي دي په دا مابینځ کې جنجال راغلی، یا د نوعیت په خاطر باندې یا د کیفیت په خاطر باندې د دواړو طرفینو فریقینو تر مابینځ
د مالک او د مضارب تر مابین اختلاف راغلی چې نه سرمایه لږ وه یا ډېره وه یا څنګه وه نو په دغه سلسله کې داسې یو بل ثبوت موجود نه و، نو بیا هغه وخت د مضارب خبره د قسم سره د اعتبار وړ ده. مثلا خالد و محمود ته وایي چې ما تا ته 1,00,000 افغانۍ د مضاربت لپاره درکړې وې. محمود ورته وایي چې یا تا ما ته 90,000 افغانۍ د مضاربت لپاره راکړې وې. اوس په مابینځ کې بل ثبوت نشته چې یا د خالد خبره ثابته کړي یا د محمود خبره ثابته کړي. په دغه وخت کې بیا فقهای کرام لیکي چې مضارب به قسم واخلي، د خبره هغه وخت معتبره ده چې قسم واخلي. چې کله قسم واخیستی چې 90,000 افغانۍ سرمایه ده نو بیا د خبره د اعتبار وړ ده. څلورم شرط دا دی چې دغه سرمایه به نغده وي، پور به نه وي. مثلا خالد پر محمود باندې 10,000 روپۍ پور لري، نو خالد دغسې ورته وایي محمود ته چې زما چې ستا پر ذمه یا پر تا باندې کوم پور دی په هغه باندې مضاربت وکړه. نو محمود هم راولاړ سو، په هغه باندې مضاربت شروع کوي. فقهای کرام فرمایي چې دغه مضاربت فاسد دی. ولی شرط څلورم دا دی د مضاربت د صحیحوالي لپاره د دغې معاملې د لا ښه ترقي او پرمختګ لپاره د دغې معاملې د لا ښه سرته رسولو لپاره ضروري ده چې خالد و محمود ته نغدي پیسې ورکړي، نه هغه پور چې د محمود پر ذمه دی او بیا محمود ادا کوي خالد ته، او یا خالد ورته وایي چې په دغه باندې مضاربت وکړه. په دغه صورت کې که چیرې په پور باندې محمود مضاربت شروع کړي، یعنی هغه پور چې د خالد پر ده باندې پور باندې و، نو مضاربت فاسد دی. پنځم شرط دا دی چې دا هم ضروري ده چې د مال مالک او د سرمایه مالک د سرمایه و مضارب ته ورکړي او د هغه په قبضه کې راسي او هغه اختیار واخلي، تر څو مضارب په دغه سرمایه کې هر رقم تصرف وکړي او د ګټې مخ نه نیول شوی. دا هم ضروري دی چې سرمایه به مالک و مضارب ته ورکوي. شپږم شرط دا دی چې په ګټه کې دا خبره ضروري ده چې مضارب او سرمایه‌دار دواړه به په ګټه کې سره شریکان وي. نو که چیرې ټوله ګټه د ټولې ګټې شرط فقط او فقط د رب المال لپاره ولګول سي، د مال د مالک لپاره ولګول سي، نو په دغه صورت کې بیا دغه معامله د بضاعت معامله ده، د مضاربت معامله نه ده. دغه معامله د مضاربت نه ده بلکې د بضاعت ده. او دا خبر هم ضروري ده چې ګټه او تاوان د هغه چا سره بیا اړه لري چې هغه د مال مالک دی. او که چیرې بیا پوره ګټه د مضارب لپاره تیسره معلومه شوه، نو سرمایه بیا پر هغه باندې قرض ده او تاوان او ګټه بیا د مضارب سره اړه لري. او که چیرې بیا په اصلي سرمایه کې مضارب ته هم یو څه حصه ورکول تیسول، نو دغه مضاربت معامله فاسده ده، ځکه چې دا ضروري ده چې په ګټه کې به دواړې ډلې یعنی د مال مالک او مضارب سره شریکان وي. اووم شرط دا دی چې د مضاربت د معاملې د صحیحوالي لپاره چې هغه ضروري شرط دی او ضروري خبر ده هغه دا دی چې د مال د مالک لپاره د ګټې هغه قطعي مقدار لکه 1,000 افغانۍ یا 2,000 افغانۍ دا متعین نه سي، بلکې د ګټې هغه تناسب متعین سي. مثلا د ګټې نیمایي یا څلرمه یا دریمه ستا لپاره ده او نور د بل چا لپاره دي، یعنی هغه معلوم مقدار به نه وي چې 1,000 دي 2,000 دي 10,000 دي، بلکې په ګټه کې به هغه تناسب ته کتل کېږي، څلرمه حصه، دوهمه، دریمه او څوم. قدرمنو اوریدونکو، تاسو د اسلامي اقتصاد و خبرونې ته غوږ یاست. الله رب العزت دې دغه معاملات چې موږ او تاسو په شات کې کوو را اصلاح کړي او کوشش دا وکړو چې خپل غریبانو ته هم کسان چې سرمایدار کسان دي، مالکین دي او پیسې په لاس کې لري، دولت او سرمایه په لاس کې لري، دغه کسان او خپل غریبان ته پیسې د مضاربت په شکل باندې ورکړي. دا خو تر دغه ځای پورې د مضاربت د صحیحوالي لپاره شرطونه وه. یو بل خبره هم دا ده چې د مضاربت سره ډېر اړه لري او د مضاربت د شرایطو څخه یو ډېره مهمه مسله ده. هغه دا دی چې په مضاربت کې داسې شرط لګول چې د هغه څخه ګټه متعینه نسی، ګټه معلومه نسی، یا په ګټه کې دواړه فریقه شریک نه وي، د شرکت څخه بې برخې سي، نو دغسې معامله مضاربت فاسدوي یا دغسې مضاربت فاسد دی چې نه د ګټې اندازه معلومه ده او نه دواړه فریقه په ګټه کې حصه لري. او که چیرې شرط ونه لګول سو تر مابین رب المال یا د مال مالک پر مضارب شرط ونه لګوي، مګر دا شرط ولګېدی چې هغه د مضاربت د اصولو خلاف و، نو په دغه صورت کې معامله خو د مضاربت سیده، البته هغه شرط فاسد دی. مثلا د مال مالک ویله چې د ګټې دریمه حصه
او زر کالداري یا زر افغاني نوري سره ګډوو او تا ته درکوو. نو مضاربت صحیح دی، مګر د ګټې دغه درېیمه حصه او مضارب تورکول کیږي او هغه زر افغانو شرط چې لګول سوی و چې باید مضارب یې واخلي هغه فاسد دی. تر دا ځایه پورې د مضاربت د صحیح والي شرطونه وه او هغه شرطونه وه چې انسانان یې باید په خپل مابینځ کې سره عملي کړي. اوس د دې څخه ما سوا چې دغه مضارب ته پیسې د مال مالک ورکړلې، نو د ده هغه حیثیت څه دی؟ امین دی، قرضدار دی او شریک دی که چی شي؟ په دغه باره کې خو نور ډېر هم تفصیلات شته، خو که بیا هم ستاسو سره کوم سوال و تاسو تلیفوني رابطه هم کولی شئ او د الفتا ته هم راتللی شئ. خو دومره قدر خبره ضروري ده چې زموږ انسانان باید معامله د مضاربت وکړي او کله کله بیا شرکت او مضاربت سره ګډ شوی وي چې دا هم اکثره وخت په کاروبار کې پیچیدګي یا جنجال رامنځته کوي. ښه خبره به دا وي چې په مضاربت باندې انسانان یو د بله پیسې سره ورکړي او بیا د دوی تر مابینځ دغه کاروبار روان وي، تر څو د دوی تر مابینځ بیا جنجال پیښ نه شي. دا چې مضاربت نور قسمونه لري او مضاربت مطلقه دی، غیر مطلقه دی او مضاربت مطلقه کې بیا د مضارب تصرفات څنګه دي، دا به وروسته ان شاء الله تعالی که الله رب العزت ژوند راکړي او د الله رب العزت خوښه وه په بله خپرونه کې درته تشریح کوو. خو د دغه بیان د تشریح کولو تر مخه دومره قدر خبره ضروري ده چې هر انسان مضارب ته ویلی سي هم چې دغه پیسې دي په دې باندې کار وکړه او داسې وکړه داسې وکړه. تر دا ځای پورې و تاسو اسلامي اقتصاد و خپرونې ته غوږ واست. تر بیا چې زه ستاسو درنه خدمت ته حاضرېږم در څخه اجازه غواړم، پر الله مسپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. حب دنیا سے تو بچا یا رب، حب دنیا سے تو بچا عاشق مصطفیٰ بنا یا رب، ابر برسا دے نور کا کے ابر برسا بارش نور میں نہا یا رب، بارش نور میں نہا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب، نیند میں جا کر دیا گناہوں نے، نیند میں جا کر دیا گناہوں نے، مرض عصیات دے شفا یا رب، مرض عصیات دے شفا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب، کر کے توبہ میں پھر
ہی جاتا ہوں مبتلا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا